أشهد السلام علیکم ورحمت الله. الحمدلله نن بیا هم راغلی یو لوګر ولایت مرکز ایساره کلي کې دغلته یو صحي اوبو سامو نن افتتاح کړه. محمد عیسی خان الله تعالی دې وبخي د هغې کورنۍ له خوا دا سا جوړه سوې ده او دلته دغه مشران موږ سره ولاړ دي. د ساحې خلک دغه ځای کې تقریبا چارچاپېره 15 کوره دي. ورسره هلته شاته مسجد دی نو هغه مسجد کې د اودسونو لپاره اوبه هم نه وې او د کورونو هم د اوبو مشکلات ورسره نو الحمدلله دغه یو د اوبو ټانکۍ سوه سولر شیشې او ورسره د کوی بمبا هغه د هغه نلکه نو خلک به راځي استفاده ترې کوي. حاجي صاحب څنګه ښه څونه کورنۍ ته استفاده کوي د اوبو څخه؟ 15 کوره به وي. مسجد ته هم خلک ترې مسجد او دا مسجد ته اوبه ترېږي مکمل مسافر راځي اودسونه کوي شپې او د بازار چې د هغه ځای نه هم خلک راځي و ټول راځي. مطلب په ځای باندې شه وهل سوې ده دا څه بلکل ښه ځای وهل سوی ښه ځای وهل سوې ده. نو دلته واقعا د کلي کې خو د اوبو مشکلات وو. دا مشکلات خو خامخا ډېر وو لږ نه ښه ډېر وو او دا خلک دومره مجبوره وو چې لرې لرې ځایو ته بوتل راوړې به اوبه. الله دې خوشحال لره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده چې هغه اصلي صدقه یا جاري صدقه چې د اوبو ده نو الله دې دغه کورنۍ ته دا ثواب ورسي او انشاءالله زموږ به کوشش هم دی چې په دغسې ځایو کې چې هلته ورته اړتیا وي ضرورت یې د خلکو ته د صحي اوبو څاګانې همدارنګه مساجد او همدارنګه ښوونځی کلینیکونه دا ټول به انشاءالله قمر بنسټ جوړوي او جوړ کړي هم دي. په هغه صورت کې چې موږ تاسو سره ټول یو ځای شو بیا هم د محمد عیسی خان ابراهیمي له کورنۍ څخه مننه او یادونې وړ چې دا د قمر بنسټ په ټول افغانستان کې 928 نمبر څا یا د اوبو کوی دی. الله مو خوشحال لره. ویډیو سره خپره کړئ او بله مهمه موضوع دا ده چې موږ کولی شو داخل د افغانستان نه هم په دغسې جاري صدقو کې برخه واخلو. هغه څنګه خپل د موبایل نه کوی شي 20 افغانۍ نه نیولی تر څونه چې وس کېږي 650 شارټ کوډ د خپل موبایل نه ډایل کې انشاءالله کوی شو چې خپله افغانانو ته خپله مرستې وکړو. نو ډېره مننه او درنښت. تر څو پورې بله ساه کوم ځای کې افتتاح کوو تر هغې د خدای په امان او دغه خور چې مرسته کړې وه د خپل پلار لپاره د هغې دغلته هم د هغې نوم لیکل شوی دی. انشاءالله کوشش به مو دا وي چې همدغسې اړتیا ځایونه موږ پیدا کړو هغې لپاره له خیره څاګانې وباسو.